ډسمبر 21 2015 کیپ کناورل فلوریدا. د ایلان ماسک سپیس ایکس شرکت نن یوه نوې تجربه کوي. داسې تجربه چې ناکامي یې کیدای سي سپیس ایکس شرکت او ورسره تړلې هیلې د تل لپاره له منځه یوسي. ماسک پوهیږي چې د تشیال څېړنې او تشیال ته د یوه راکټ لیږلو په بهیر کې یوه وړه تېروتنه هم د ناکامۍ لامل کیدای سي. د یوه راکټ لپاره د ناکامۍ زر لارې شته، خو د کامیابۍ یوازې یوه لار لري. که هر څه له پلان سره سم مخته ولاړ سي نو نړۍ به نن یو نوی علمي انقلاب وویني. د ایلان ماسک سپیس ایکس شرکت غواړي د لومړي ځل لپاره داسې یو راکټ وازموي چې فضا ته تر تګ وروسته بیرته راستون سي او پر خپلو پښو ودرېږي. تر دې مخکې راکټونو فضا ته توکي انتقالول، خو په خپله راکټونه بیرته راتلل او د تل لپاره په سمندر کې ډوبېدل. دا داسې دی لکه د هرې الوتنې دپاره نوې الوتکه جوړول، یا لکه یو موټر چې له کندهاره کابل ته یا هرات ته مسافر وړي او تر همدې یوه سفر وروسته بیا د تل لپاره د کارولو وړ نه وي. خو ایلان ماسک غواړي دا دود بدل کړي. که ماسک وتوانیږي چې یو راکټ فضا ته تر تګ وروسته بیرته مځکې ته راستون کړي او د بیا استفادې وړې وګرځوي، نو تشیال څېړنه یا سپیس ایکسپلوریشن به خورا ارزانه سي او په دې توګه به انسان مریخ ته یو قدم نور هم نږدې سي. د خپل دې نوښت د کامیابۍ لیدو ته ماسک دومره بېتاب دی چې د ده ټول ټیم دا بهیر له کنټرول سنټر څخه په کمپیوټرونو کې ګوري. خو ماسک د باندې ورته راوتلی دی او غواړي د خپل فالکن 9 راکټ الوتنه مخامخ وویني. 3 2 1 Lift off of the Falcon 9. ماسک باوري دی چې دا ځل به یې کامیابي په برخه وي. دا ننداره په ژوندۍ بڼه خپریږي او په میلیونونو انسانان یې پر تلویزیون او یوټیوب ګوري. ټیک 2 دقیقې او 19 ثانیې وروسته د ایلان ماسک ټلیفون زنګ وهي. که هر څه له پلان سره سم وي نو 2 دقیقې او 19 ثانیې وروسته یعنې اوس به راکټ بیرته د مځکې پر لور حرکت کړی وي. په همدې خاطر ماسک خپل ټلیفون پر زنګ عیار کړی و او اوس په دې تمه دی چې راکټ بیرته د مځکې پر لور په حرکت وویني. LZ-1, the Falcon is landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1 BNet and recovery net. Repeat, the Falcon has landed. ماسک خپل یوه همکار ته ګوري او وایي دا ځل ناکامۍ مو نو ملا غوټه راماتوله. خو یوه دقیقه، دا کیسه اصلا له دې ځایه پیلیږي. دا د امریکا په کولراډو ایالت کې د مارټین میریادا شرکت دفتر دی چې اوس لاکهید مارټین نومیږي او د دې کیسې اصلي لوبغاړی دا سړی دی. دی رابرټ زوبرین نومیږي. جولای 1989 سپوږمۍ ته د انسان د سفر شلمه کالیزه ده او د امریکا ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د هغو ستورمزلو په ویاړ غونډه جوړه کړې ده چې په دې ماموریت کې یې برخه درلوده. داسې ګنګوسې دي چې ولسمشر نن په خپله وینا کې د ناسا او تشیال څېړنې لپاره نوي پلانونه اعلانوي او دا ګنګوسې رښتیا وې. زه نن 10 کلن پلان نه اعلانوم، یوه اوږدمهاله او دایمي ژمنه کوم. لومړی د راتلونکو 10 کالو لپاره، یعنی د 1990 لسیزې لپاره، او په دویم قدم کې د راتلونکي نوي پیړۍ لپاره. موږ به یو وار بیا له نوي پلانه سره سپوږمۍ ته ځو، خو دا ځل هورې د پاتې کېدو لپاره. او وروسته به
او وروسته موږ د راتلونکي په لور سفر پیلوو. دا سفر به د یوې نوې سیارې په لور وي، د مریخ پر لور. رابرټ زوبرین او د مارټین میریادا شرکت ټول کارمندان د ولسمشر وینا ته غوږ دي. مارټین میریادا شرکت د تشیال څېړنې په برخه کې د حکومت قراردادونه لري او د دوی لپاره د ولسمشر دا وینا خورا مهمه ده. زوبرین له ماشومتوبه پر ساینس مین دی او د ولسمشر په دې تعهد خورا خوښ سو. د ولسمشر تر وینا وروسته دی په ډیره بې صبرۍ دې ته منتظر و چې د مارټین میریادا شرکت له لارې له ناسا سره په همکارۍ ځان د هغه پلان برخه وګرځوي چې له مخې به یې آدمزاد د مریخ پر لور سفر کوي. دا نو هغه وختونه دي چې انسان تازه هغه ټکنالوژي پنځولې ده چې په مټ یې سپوږمۍ ته سفر ممکن سوی دی. له ځمکې تر سپوږمۍ 3,04,400 کیلومتره واټن دی او تر مریخه 55 میلیونه کیلومتره واټن دی. د ناسا کارمندان لاس په کار سول چې د دې 55 میلیونه کیلومتره سفر لپاره پلان جوړ کړي او د ولسمشر له وینا سره سم ټیک 3 میاشتې وروسته ناسا د سپوږمۍ او مریخ د څېړنې لپاره خپل پلان خپور کړ. زوبرین په ډیره تلوسه دا پلان ټکي په ټکي ولوست خو خوند یې ور نه کړ. د ده په اند د ناسا په پلان کې مریخ ته د تګ لپاره هیڅ بیړه نه لیدل کیږي. دا 30 کلن پلان دی او د خورا ډیرې بودیجې غوښتنه کوي. زوبرین تر نن ورځې پورې د هغه پلان منتقد دی. The reason why the 90-day report was so long and costly and complex was that it had been designed with the idea of making a whole bunch of people happy. People developing this technology and that technology in this center and that center or this company or that company or here or there or everywhere. They had basically not designed a mission but a Christmas tree upon which to hang all the ornaments and provide business for everyone. And that's the exact opposite of the correct way to do engineering. Okay? You don't design something. د زوبرین په اند مریخ ته تګ باید اسانه او ارزانه وي. د ناسا د پلان تر خپرېدو سمدستي وروسته زوبرین د خپل دفتر له مشر سره ګوري او ورته وایي ګوره ښاغلی بیکره، د ناسا پلان مازې یو دولتي کاغذ پراني ده. موږ باید په همدې لسیزه کې مریخ ته ولاړ سو او په خورا ټیټه بیه ناسا باید قانع کړو چې دا داسې نه کیږي. ستا احساسات درناوي وړ دي زوبرینه، خو تر دې ښه پلان په اوسنیو شرایطو کې نسي جوړېدای. که ته دا فکر کوې چې ته تر ناسا په پوهېږې نو ونیسه، ته دې پلان جوړ که. زه په ناسا کې شناخت لرم. که ته ما قانع کړې چې ستا پلان د ناسا تر پلان مؤثر دی، زه د ناسا له مشرانو سره کښېنوم چې ستا پلان ومني. زوبرین لاس په کار سو چې ناسا ته وښیي چې پلان څنګه جوړیږي. خو ستونزه دا ده چې تر مریخه خورا ډیر واټن دی او هغه تشیال بیړۍ یا سپیس شیپ چې تر مریخه انسان لیږدوي خورا ډیر سونتوکي غواړي او دا سونتوکي د بیړۍ وزن او حجم ورزیاتوي. بله ستونزه دا ده چې ستورمزلې دومره سونتوکي باید له ځان سره ولري چې د 2 طرفه سفر لپاره کفایت وکړي. خو په دې تشیال بیړۍ کې یوازې سونتوکي او ستورمزلې نه دي. د مریخ هوا د استوګنې وړ نه ده. ستورمزلې باید له دې ځایه له ځان سره د استوګنې کور یوسي، داسې کور چې د تودوخې درجه د ځمکې غوندې وي یا لږ تر لږه له ځمکني اقلیم سره د بلد انساني وجود لپاره د زغملو وړ وي. او بل دا چې په اوسنۍ ټکنالوژي تر مریخ پورې یو طرفه سفر لږ تر لږه 9 میاشتې وخت اخلي. خو پر دې ټولو ننګونو سربیره فقط 2 میاشتې وروسته زوبرین خپل پلان بشپړ کړ. دا پلان مارس ډایرکټ نومیږي. د زوبرین تر پلان مخکې د مریخ د سفر لپاره رامنځته سوي تیوریانې او پلانونه ټول داسې وه چې ستورمزلې به لومړی سپوږمۍ ته ځي، بیا به له هغه ځایه د مریخ پر لور حرکت کوي. خو د زوبرین د پلان له مخې ستورمزلې نیغ په نیغه مریخ ته ځي. This thing is designed to send payloads to the moon and Mars direct. Lift and throw. Keep it simple. د دې پلان بله ځانګړتیا دا وه چې له مخې به یې ستورمزلې د بیرته راتګ لپاره سونتوکي له ځان سره نه وړي، بلکې په مریخ کې به یې
پخپله جوړوي یا رامنځته کوي. پلان داسې دی چې لومړی یوه تشیال بیړۍ مریخ ته لیږل کیږي او په دې تشیال بیړۍ کې هایدروجن، د بیرته راتګ راکټ او یو اتومات لابراتوار چې د هایدروجن په کارولو د بیرته راتګ لپاره سونتوکي جوړ کړي لیږل کیږي. یو څو میاشتې وروسته به 4 تنه ستورمزلې پسې ورځي چې له ځان سره د استوګنې کوټه یا مارس هابیټاټ یونټ هم وروړي. بیا به بیرته په هغه تشیال بیړۍ کې د مځکې پر لور سفر کوي چې تر دوی 18 میاشتې مخکې مریخ ته لیږل سوی وه. د ناسا ډیر کارمندان په دې باور ول چې د زوبرین پلان د ناسا تر پلان ډیر عملی او ارزان بیه دی. خو بیا هم ناسا د زوبرین مارس ډایرکټ پلان په بشپړه توګه خپل نه کړ. د زوبرین په اند ناسا مریخ ته د تګ لپاره هیڅ بیړه نه لري او د نورو دولتي ادارو غوندې ناسا هم د میژې په ګام حرکت کوي. د 2001 کال دوبی، منهټن، نیویارک. په 2001 کال کې یوه شپه 21 کلن ایلان ماسک تر یوې میلمستیا وروسته له خپلو ملګرو سره هوټل ته روان دی. په دې شپو کې ماسک تازه خپل شرکت زیپټو په 307 میلیونه ډالر پلورلی دی او په همدې ځوانۍ کې بل نوی شرکت پیپال هم د پرمختګ او کامیابۍ تر لوړو پولو رسیږي. ماسک موټر چلوي او د مخ په سیټ کې ناست ملګری یې ورته وایي: ښه نو اوس څه پلان لرې؟ ماسک اسمان ته وکتل. هغه سور ټکی وینې؟ دا مریخ دی. دا باید د انسان دویم کور وي. یوازې پر مځکه تکیه کول خطرناک دي. په یاد دي یو وخت ناسا 10 کلن پلان جوړ کړی و. مریخ ته د تګ دپاره یې 541 میلیارده ډالر غوښتل. ښه مې په یاد دی، مګر دا خو ډېر پیسې دي، حتی ستا وسله نه پرسیږي. پوهېږم چې زما وس نه پرسیږي، خو ناسا یوه دولتي اداره ده. تر کار یې د کاغذ پرانۍ لګښت ډېر دی. دا لګښتونه حتما راکمېدای سي. زه غور پر کوم او بېغمه اوسه، زه مو مریخ ته بیایم. په سبا چې ایلان ماسک او ملګري سره یو ځای سول، د ایلان ماسک سترګې سرې دي. داسې ښکاري چې ټوله شپه یې خوب نه دی کړی. ملګرو ته یې وویل چې خوب نه ورتلی او ټوله شپه یې د ناسا په ویب سایټونو کې تېره کړه او دې پایلې ته ورسېدی چې ناسا مریخ ته د تګ لپاره هیڅ پلان نه لري. د پلان د نشت لوی لاملونه یې د ایلان ماسک په ګمان مریخ ته د تګ پیچلتیا، د لګښت ډیروالی او د ناسا د بودیجې کموالی دی. همدا ټکی یې ایلان ماسک قانع کوي چې تشیال څېړنه یا سپیس ایکسپلوریشن باید د دولت له انحصاره ووځي او د خصوصي سکتور د سیالۍ ډګر سي. د همدې موخې لپاره ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي. له رابرټ زوبرین او نورو ساینسپوهانو سره معرفي کیږي او په دې توګه فضا د ناسا او ایسا ترڅنګ د سپیس ایکس، بلو اورجن او آسټرا غوندې د لویو او وړو خصوصي شرکتونو د سیالۍ په میدان بدلیږي. د همدې سیالیو په خاطر موږ اوس مریخ ته تر بل هر وخت نږدې یو. دا 2 ورځې مخکې یعنې د جولای پر 19مه 2 امریکایي شرکتونو ریلیټیویټي سپیس او امپلس سپیس اعلان وکړ چې په 2024 کې به مریخ ته روباټ لیږي. دا به په تاریخ کې سرې سیارې ته لومړنی غیر دولتي یا تجارتي ماموریت وي. مریخ ته د تګ په اړه فکر یا په ټول کې د تشیال څېړنې په اړه فکر د امریکا د ناسا یا نورو دولتونو له انحصاره رایستل د رابرټ زوبرین لوی خوب و او دا خوب یې اوس په رښتیا بدل سوی دی. زوبرین اوس هم ژوندی دی او باوري دی چې د ده په ژوند کې به انسان د مریخ پر مخ قدم ږدي. د همداسې ورځې په هیله. د دې ویډیو متن زما پر ویب پاڼه ولولئ. زما په ویډیوګانو کې کارول سوي منابع او نور معلومات چې په ویډیو کې د ټولو ځایول امکان نه لري، زما په ویب پاڼه کې یې موندلی سئ. په دې ویډیو کې کارول سوي ډایلاګونه خیالي دي، خو د خورا زیات تحقیق په مرسته هڅه سوې ده چې حقیقت ته ډېر نږدې وي. د دې ویډیو په جوړولو کې نور ملګري هم راسره ستړي سول. د زوبرین غږ عطاالله زر کړی دی، د بیکر د نعیم افغان، د جورج بوش غږ احمد شاه پاڅون او د ایلان ماسکو ملګرو غږونه یې حیات الله کاکړ کړي دي. له ټولو مننه.
له تاسې هم مننه چې ویډیو مو تر دا ځایه وکتل.